قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن نعمل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. بیا تنو چیرته دی له الله نه پرته نور خاص کول؟ دوی به ځواب ووایي ورک شول هغوی له موږ بل مخکې د هیڅ شي عبادت نه دی کړی. په دې ډول به الله د کافرانو ګمراهي اثبات کړي. ذلكم بأن تفرحون في الأرض بغير الحق وكنتم تمرحون. هغو ته به وویل شي چې ځکه ستاسې دغه عاقبت شو چې تاسې په ځمکه حق خوښ او بیا مو پر هغه ټینګ. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. اوس ځئ د دوزخ په دروازو ننوځئ، تل تر تله هملته ستاسې استوګنه ده. ډېر بد استوګن ځای دی د متکبرانو. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. نو ای پیغمبره صبر وکړه، د الله وعده برحقه ده. اوس که موږ تا ته د دوی د هغو ناوړه نتیجو کومه برخه در وښیو چې له هغو نه موږ دوی ویروو یا له هغې نه مخکې تا له دنیا نه بوزو، د دوی بیرته راستنېدل خو همدا زموږ خواته دي. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. ای پیغمبره له تا نه مخکې موږ ډېر پیغمبران لیږلي دي چې له هغو نه د ځینو حالات موږ تا ته ویلي دي او د ځینو موږ نه دي درته ویلي. د هیڅ یو پیغمبر دا وس واک نه و چې د الله له اذن نه پرته په خپله یې کومه نښانه راوړې وای. بیا کله چې د الله حکم راغی نو د حق سره سمه فیصله وکړای شوه او په هغه وخت کې باطل پرستان په زیان کې وغورځېدل. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. همدا الله ستاسې لپاره دغه څاروي پیدا کړي دي تر څو چې تاسې له هغو نه پر ځینو سپاره شئ او د ځینو نورو غوښې وخورئ. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. په هغو کې ستاسې لپاره نورې ډېرې ګټې هم شته. هغه دې ته هم په کار راځي چې ستاسې په زړونو کې چې چیرته د تلو اړتیا وي هلته تاسې پر هغو ورسېدی شئ. پر هغو هم او پر کښتیو هم تاسې سپرول کیږئ. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. الله تاسې ته خپلې دغه نښانې درښیي نو تاسې به د هغه له کومو نښانو څخه منکر شئ. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. نو آیا دوی په ځمکه کې ګرځېدلي نه دي چې دوی د هغو خلکو عاقبت لیدلی وای چې له دوی نه پخوا تیر شوي دي؟ له دوی نه په شمیر کې زیات وو، له دوی نه زیات قوي وو او په ځمکه کې له دوی نه زیات ځلنده آثار پریښي دي. څه ګټه چې هغوی کړې وه هغه د هغو په څه دردوا شوه. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. کله چې د هغو پیغمبرانو هغو ته له روښانه نښانو سره راغلل
نو هغوی پر همغه علم ویاړېدل چې په خپله له هغو سره وو او بیا په همغه شي کې راګیر شول چې هغوی ورپورې ملنډې وهلې. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. کله چې هغو زموږ عذاب ولیدو نو ویې ویل چې موږ په یوازیني خدای ایمان راوړ او موږ له ټولو هغو معبودانو څخه انکار کوو چې موږ هغوی شریکان ګڼل. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. او زموږ د عذاب له لیدلو نه وروسته د هغو ایمان هغو ته هیڅ ګټه نشوه رسولی، ځکه چې همدغه د الله ټاکلې کړنلاره ده چې تل د هغه په بندګانو کې نافظه شوې ده او په دې وخت کې کافران په زیان کې وغورځېدل. یعنی هنوز هم